نو دا دوه قسمه آداب د الله په توفیق ول ذکر کیږي. هغه آداب چې تعلق د استاد الحديث سره دی، او دویم قسم هغه آداب چې د غي تعلق د طالب العلم او د شاګرد سره دی. او د دې آداب چې خیال وساتل شي نو الله رب العالمین د انسان په علم کې برکت اچي. او دا آداب چې دي د قران کریم نه معلومیږي. زیب قران کې ذکر دي، خاص کر سوره کهف کې چې کوم د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعه ده، هغه هم دا معلومیږي چې د استاد خبرې ته ډیره توجه کوي او په توجه باندې بیا اوري. بیا دا کوم آداب چې تمغه ذکر کوو نو د دې تعلق به ګوره د هر کتاب د حدیث سره وي. موږ به صرف صحیح بخاری کې ذکر کو نو کاغه بیا ترمذی ویلې کیږي، ک ابو داود ویلې کیږي، ک مشکات ویلې کیږي، ک ابن ماجه ویلې کیږي، او کدا حدیث نور کتابونه د تلستل کیږي نو په ټولو کې بر دي آداب لحاظ کیږي. دویم بحث به موږ کو د علم الحديث سره متعلق ان شاء الله تعالی، او هغه کې اوسو ذیلی مباحث هغه ذکر کوو د الله په توفیق باندې. او دریم بحث به وی په باره د مصنف کې چې د امام بخاری رحمه الله دا څوک دی او د سم مقام دی، او د دې د زمانه استادانو مشایخو د دې ملګرو او د زمانه محدثین او علما او د دې په باره کې څه اقوال کړي دي. دا څوک دی؟ د انسان تاریخ د امام بخاری رحمت الله علیه. نو څلورم بحث به مونږ کو په باره د دې د کتاب کې چې دا کوم کتاب لیکل الجامع الصحیح چې زموږ مخې ته پروت دی، په عوامو کې مشهور دی په بخاری شریف باندې. خلک وایي دا صحیح بخاری دی. د دې متعلق به ان شاء الله تعالی بحث کو. اول بحث چې دی د درس د آداب مبارک دی، آداب الدرس. ادب اصل کې په لغت کې لیکيږي دعوت طعام ته. مأدوبه چې دی، مأدوبه هغه طعام ته لیکيږي چې خلق ورته راغوښتلی شوي، خلکو له دعوت ورکړی شوي. ادب ته ادب ځکه وایي چې د دې طرف ته قرآن او حدیث موږ له ترغیب راکړی دی او موږ ته دعوت راکړی دی چې دا اختیار کړي. بیا په ادب کې یو اصطلاح د فقهاو ده، د فقهای کرام په اصطلاح کې چې کوم دی د آداب او اطلاق پاغه په مستحبات او مندوبات باندې کېږي. او په اصطلاح د محدثینو کې کله کله فرض باندې هم دوی د دې اطلاق کوي او په سنت او مستحب باندې هم کوي. به دلته چې موږ کوم آداب ذکر کوو نو دا آداب تعلق ساتي د علمی مجالس سره. به دا اسلام چې دی دا ګور ټول د ادب دین دی، دین اسلام دا د ادب دین دی. لکه دا خبره امام ابن القیم رحمه الله فرمایلی ده مدارج السالکین کې دویم جلد کې. هغه فرمایي الادب هو الدین كله. ادب چې دی دا اصل کې ټول دین دی. زمونږ دین دا د ادب نوم دی. کوم انسان کې چې آدابي دا دیندار انسان دی، کوم انسان کې چې آداب نه دي ته دیندار نه ویل کېږي. اسی په نوم باندې پاڼې ویل، کتابونه ډېر ویل او په ادب باندې یو انسان نه پوهېږي، آداب سره نه اخلاق پکې صحیح نه، نو ټیک ده چې د ډېرو کتابونو مطالعه کړې ده خو په علم ککړ شوی نه دی، ځکه آداب پکې نشته دی. نو ادب زموږ دین اسلام چې دا د ادب دین دی. په اصطلاح کې به ادب څه ته ویل کېږي؟ ما يحمد استعماله قولا وفعلا. دا هغه خوی ته ویل کېږي چې د استعمال انسان وکي او صفت وکړلی شي، چې کله دا خپل خوی په کار راولي او صفت وکړلی شي قولا او فعلا. که تعلق د قول سره که د فعل سره چې د دې مدح او صفت وکړي شي لکه دا ډېر ښه ښکلی صفت دی په دې انسان کې. امام ابن القیم رحمه الله په اختصار سره د ادب معنا داسې کوي، وی اجتماع خصال الخير في العبد.
په یو بنده کې چې د خیر خویونه راجمع شو بس دې ته ادب ویلی کېږي او دا انسان ادبناک انسان دی چې په ده کې د خیر خویونه راجمع شوي دي مدارج السالکین دویم جلد کې هغې دا خبره ذکر کړې ده نو د خیر خویونه او ښکلي صفات په ځان کې راجمع کول دې ته ویلی کېږي ادب بیا ادب خو د هر چا دپاره ضروري دی خو خاص کر د علماو دپاره او د طلباو دپاره ډېر ضروري دی هر مسلمان به د آداب شرعیو لحاظ کوي او د بهترینو اخلاقو نمونه به خو بیا خاص کر چې کوم طلاب العلم دي ځان ته د علم طلبا وي او علما دي نو د دوی دپاره په آدابو باندې مزین کېدل دا ډېر ضروري دي لازمه خبره ده ابو حفص رحمه الله فرمایلی وی حسن الادب في الظاهر وعنوان حسن الادب في الباطن یو انسان چې په ظاهره کې خیسته ادب والای د ظاهري اعمال خبرې د ادب نه ډکې ناسته ولاړې مزیدارې وی دا د دې دلیل دی چې د انسان دا باطن خیسته دی په دې باطن کې دننه ادب پروت دی دا دننه نه درون انسان دی ځکه د بار نه دی دقه شانته په خیسته آدابو باندې مزین کړی شوی دی نو دې وجې نه صرف په دې کار نه کېږي چې لوی لوی سندونه سړی واخلي ډګرې واخلي غټ غټ جامعاتو کې سبق وایي چې زه خو د فلانۍ جامعې نه فارغ یم او فلانۍ چې دی علامه صاحب د فلانۍ جامعې نه فارغ دی په دې کار نه کېږي او دومره دومره کتابونه یې ویلي دي او داسې قابل دی او داسې دی او داسې دی نه بلکې اصل کمال دا دی چې انسان کې آداب وي یو شاعر ډېره ښکلې خبره کړې ده وی ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه وهما حياة الفتى فإن فقد فإن فقد الحياة أحسن به وی الله تعالی یو انسان ته بهترینه هبه او عطیه نه ده ورکړې ده د عقل نه او د ادب نه الله تعالی چې یو انسان ته ښایسته انعام ورکړی دی ښکلې هبې وله ورکړې ده یو عطیه ورکړې ده هغه څه دی عقل دی او په ده کې ادب دی چې دی عقلمند وي هوښیار او ادبناک وي وی دا اصل کې د انسان ژوند دی هما حیات الفتى فإن فقد وی دا دوه خبرې چې ته عقلمند دي او ته ادبناکې وی دا اصل کې د انسان ژوند دی د ځوان دپاره دا ژوند دی که دا دواړه صفتونه د نه لاړه بې عقله شوې قمقل او بې ادبه شوې فإن فقد الحیات احسن به نو د دې نه دا ښه ده چې دا ژوند یو ژوند یو به د دې نه چې مړ شي نو ښه به وي ځکه ژوند دې ته ویلی کېږي چې انسان ادبناک وي او انسان عقلمند وي چې کله به تا کې نه عقل شته او نه در کې ادب شته نو دې نه ښه دا ده چې اړو ته ژوندی وی نه یې تا ته اړو د ژوند ضرورت نشته نو په دې بنا باندې طلاب العلم علماو له په آدابو باندې ځان متصف کول پکار دي او مخکني چې کوم سلفو د هغوی طریقه به هم دا وه اول به علم ډایرکټ نه شروع کوو بلکې د علم نه مخکې به هغوی آداب په ځان کې راوستل لکه د دې په باره کې به انشاءالله تعالی بعضې د سلفو اقوال هغه مونږ د الله په توفیق باندې ذکر کو په سباني درس کې او په هغې کې چې دی بیا د علماو دپاره کم آداب دي د طلاب العلم دپاره کم آداب دي او کم آداب داسې دي چې مشترکه دي فی ما بین العلماء والطلاب د علماء کرام او د طلباو په مابین کې چې کوم مشترک آداب دي هغه به هم انشاءالله تعالی د الله رب العالمین په توفیق باندې ذکر کو نن به په دې باندې صرف اکتفا وکړو بسم الله مو کړله الله دې د خیر عمل خیر سره سرته ورسوي دا تاسو راشئ دغه ووایو کتاب دغه برابر دي پوره دي ده نشستونه پوره دي که نه